بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مې غوښتل چې د سی او پی ډي یا د نفس تنګۍ په باره کې چې هغې کې استما هم شامله ده یو څه وضاحت او څه معلومات وړاندې کړم. د عامه پوهاوي دپاره دی. عموما هغه کسان چې هغوی لاسرسی ولري یوټیوب ته، امید لرم چې د دې نه به استفاده وکړي. هغه ناروغان چې هغوی پخوا سګرټ یا چلم څښلی وي، عموما په راتلونکي کې هغوی ته یو ډول نفس تنګي پیدا کیږي چې د سی او پی ډي یا کرانیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز په نامه یادیږي، یا په ساده اصطلاح سابندي ورته پیدا کیږي، چې دا عموما په دې ډول وي چې په ژمي کې 2 میاشتې مسلسل د 2 کالو لپاره ممکن ناروغ ټوخی بلغم ولري او ورسره عسرت د تنفس یا سابندي هم ولري. په دې ناروغان کې ډیره مهمه مسله دا ده چې عام کسان چې هغوی اخته دي یا پیوازان دي او هغوی د خپل ناروغ په هکله باید په دې پوه شي، مخکې د ژمي د را رسېدو نه باید ناروغ ته 2 ډوله واکسین وشي، چې یو د نیموکوکل واکسین په نامه یادیږي او بل چې دی د هیمافیلس انفلوئنزا په نامه. هیمافیلس انفلوئنزا چې دی دا هر کال کیږي او نیموکوکل چې دی چون پوله ویلنت دی هغه 15 کاله بعد کیږي، چې دا به په راتلونکي ژمي کې د دې ناروغ سره ډیر کومک کوي ترڅو د سی او پی ډي د اشتدادي حملاتو نه یا د سابندۍ د حادې حملې نه به مخنیوی وکړي. او دویمه مشوره دا ده چې هغه ناروغان چې د هغوی د اکسیجن سچوریشن کم وي، عموما خلک دې ته فکر نه کوي کور کې اکسیجن نه ورکوي. که چیرته داسې ناروغانو ته اکسیجن په کور کې ورکړ شي په 40 ساعتو کې 15 ساعته 3 لیتره فی منټ، دې ناروغانو کې اشتدادي حملات هم کموي او د ناروغ د ژوند تداوم زیاتوي یا د ناروغ د ژوند پروګنوز انظار یې ښه کوي، ممکن ژوند یې طولاني تر شي. نو دا 2 ډیر مهم شیان دي چې د هغې نه علاوه یو د سګرټو پرېښودل هم د ناروغ د ژوند د اوږدېدو باعث ګرځي او د اشتدادي حملاتو د کمېدو سبب هم ګرځي. او بل ډیره مهمه خبر دا ده کمې دواګانې چې جاري اخیستل کیږي په هغې کې انهیل سټیراید دواګانې دي، کمې چې د سپری په شکل باندې یا د کش په شکل اخیستل کیږي. دغه دوا کې یوه نوع چې ده سلبتامول په نامه یادیږي، چې هغه موږ عموما د 1 هفتې دپاره ورکو، چې هغه کویک ریلیف یا عاجل وخت کې کار کوي. بله دوا چې په جاري ډول سره د التهاب څخه مخنیوی کوي او د حملې نه جلوګیري کوي، هغه سټیراید دواګانې دي. یعنی په دې کې 2 ډوله سپری، چې یو ډول سپری باید جاري واخیستل شي، قطع نشي. ډیره مننه. السلام علیکم.